وایه تاسو سره کوم بټن کار کوي چې کار نه کوم ما سره ټول ګروپ کار کړی او ما مین د ډیزاینینګ فورم کې نه سره هلته مې بټن جوړ کړی و دا د بټن دی راوخیسته د دې لاندې سره کوم کوډ کړی د دې لاندې سره رائټ کلیک هلته کوډ بلډر ډیو سیمبي ډاټ کلوز به فاصله به از فا به ډبل ډاټ سپیس نه کاما ډبل کوټیشن ما ټیبل نو فارم ټیبل نوم نه دی فارم صحیح ده فارم ام سی وخت صحیح ده دا به څه صحیح کار کوي هغه کوم مانجمنت اشتباه کوي طریقه دې صحیح ده نو خامخا یو سیستم واسه صحیح ده خانن بل مهمه خبره ډیره مهمه خبره چې هغه څه شي ده هغه دا چې تاسو ته ما ویل چې په دې کې هم موږ فارموله کار کولای شو صحیح ده کنه مثال په توګه ډیره مهمه خبره ده خو ورته متوجه شئ چې کوم سوال لرئ پوښتنه رانه وکړئ مثال ته موږ کمیشن لرو دلته هم ټوټل لرو له دې نه موږ فارم جوړو کوم فارم جوړو ملټیپل آیټمز ډیزاین تغیر کوو اوس په دې ټوټل کې موږ فارموله ورکوو چې دا به مساوي څه شی سلري جمع کمیشن اوس د دې غټ تاوان څه شی ده تاسو د اوسې تاوان وخت صحیح ده نتیجه خور کوي کار مې ته نتیجه مې ته مثال کریم خان منیجر این اکرام ड्राइवर नतीजा ورکوي که نه اما مشکل از این است که همین نتیجه که به دست فرموله میاد همون نتیجه در ټیبل ثبت نمیشه وګورئ دلته ټوټل نه راغلی دا یو غټ تاوان دی پوه شوې تاوان چې ده په فارم کې موږ ښیي خو اصلا مهمه خبره ده چې په ټیبل کې باید ثبت شي د هغه رزلټ ټیبل کې ثبت شي نو عین شان فارموله که چیرې تاسو په کوډینګ باندې وکړئ په کوډینګ باندې کنټینر رسید چطور کنټینر بود بالاش کو گلش کو بس سنتیمنت گل کنه ها د کوډ مهمه خبر چی ده په کوډ باندې چې ته فارموله وکې نو هغه د فارمولې رزلټ به چیرته ثبت کیږي اوس ته پوه شوې که نه دلته تاسو وخت if we perform formula with code so the result of that formula will store in table فهم کې به یې فهم کې به موږ فرق وینو نو په ټیبل کې شرط شي خو فهم کې خامخا راځي حتما راځي صحیح ده لیکه یک کوم ځای کې سوال یې پوښتنه مه کوئ اوس دلته زه کوډ کوم او غواړم چې د کوډ له لارې نه څه شی وشي دغه سلري د کمیشن سره جمع شي خو دلته اوس یو غټ مشکل دی چې په دې باندې تاسو باید ځان پوه کړئ ما درته ویلي وو چې کله کوډ کوو څو طریقې درې خبرې په ذهن کې باید ولرو اول څه شی کول غواړو نو هغه دا ده چې موږ دلته رزلټ غواړو په کوم ځای کې کول غواړو دلته صحیح ده کله یې کول غواړو دغه کله خبر دلته اوس په بټن باندې چې کوډ کوو نو په هغو کې راتله چې کله په دې بټن کلیک وکړو نو دلته اوس کله ته غواړې کله راشي آیا دلته به ته کلیک کوې بیا به دین دا اوس خبره مشکله راځي اوس پوه شوې نو د دې لپاره تاسو ایونټس لرئ چې لرئ ایونټس it means or it shows that when and how your code how to be executed
او کنه اوکې کېدل انټر کېدل استاد خالي دا انډراید فوکس ایونت استاد خالي ټوټل نه استعمالوي هر شي لپاره د اوس خایم نور شامل کړم شاید دا انډراید فوکس سره دا بټن ته استعمالي دا کارسر بټن ته استفاده کیږي بټن سره کوم استفاده کیږي ګوره زه غواړم چې مثال کله چې ډیټابیس خلاص هغه څوک بند دې کې باید څوک کارونه کوي مثال اډ نیو بټن باندې باید څوک کارونه کوي نو ریکارډ څوک اډ نه کوي نو څنګه هغه ته کرسر ورسیږي اتوماتیک کلوزي ریکورډ ته کومه څنګه ته کرسر ورسیږي اتوماتیک څنګه شي زوګر اوس خو په پوه شوي کنه دا اوس تاسو تر ډیر په طریقو استفاده خلاص ده سره کوم ته ګورئ ته حالا شما بटन اینجا آورده میتونید اینجا ما نامیتون توتال مارکس صحیح ده یا یک سم نامیتون که شو توتال مارکس چی بریم نشان میتونی توتال مارکس کپی پیست 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 شو obtain marks show percentage و show اینجا سر کدام ایونت میکنم با دیفالت کلیک است اگر آتی شما کار کنی با دیفالت کدام ایونت می کلیک ایونت وقتی که ما بالای این بٹن کلیک کنم چطور کنم total marks is equal to چرا 4 سابجکت اینجا اگر total marks از پیش شما سپلینگ غلط باشه که total marks چی قسم نمیشه کنیم سپلینگ خوب دقیق باشه شما اینجا دات ان وقتی که می دات آمد سپلینگش صحیح است اگر اینجا ببینید توتال مارک نمیشه کنیم بعد از دات چی آمد صحیح است مارکس دات اینجا اگر شما ولیو انتخاب کنید این آپشنال است آپشنال معنی دل شماست اگر ولیو بخاطر از ما ولیو آوردیم که ما ببینیم که آیا این سپلینگ صحیح است یا صحیح نیست صحیح شد is equal to 4 باز من بالای از این رایت کلیک میکنم اینجا میم obtain marks dot value equal to english صحیح است صحیح است این مشکل نیست دیگه جمع پشتو dot صحیح است جمع اگر در این چون نوشته کنم dot مطلب چی است بریم در این dot ویل اگر ضرورت نیست جمع دیگه کی بود انگلیش پشتو در این math dot صحیح است خب این هم خلاص شد پرسنتیج چی قسم معلوم میکنیم ببینید obtain marks dot تقسیم 4 خب خیر obtain marks percentage is equal to the percentage چی نشان بدی obtain marks تقسیم 4 بس بولی تاسو کریم خان टोटल शो को बरी मार एन वाला 4 साल obtain mark شو کو एन वाला percentage شو کو एन نو داخله کې په خپل اتومات راځي ته انټری کې اتومات راځي نو څه په پوښه ته په پوښه انټری سره سره خیر دا شاید دې هم وي اضافي دی وي تاسو کتلې دي کنه په پروګرامونو کې دا شارټ کټ څه لپاره دی نو شارټ کټ معنا دا نه چې شارټ کټ تاسو سره وي تاسو سره باندې کار نه کوي دواړه دی خیر صحیح شولا نو دلته اوس وګورئ دا ټوټل مارکس رائټ کلیک میکنم دا پراپرټي آمدم دا ایونت چی انتخاب میکنم گارد فوکس ټوټل مارکس equal to 400 obtain marks amu kodas kodi fark na mekona obtain marks equal to english jama pashto jama dari jama maths wa percentage bibi percentage equal to obtain marks taqsime naguri zon ka tumra record now
کمال خان این وقتی کسر اونجا رسید توتال این اونجا کرد این نباشه نه میراش خپل تاخیر نبود شما خواه هستید با خدا قسم خواه بودی نه تو را نه ایران چرا خواه نکردی شما همون تو پٹ کردی استاد گفتم خواهم برفتم زه چی وکړم چې د درس وکړم تاسو خو مې ده تو را خو نو دا څوک چې خو مې به دا دوی لته یا خو ښه لټي او یا ښه تکړه وي نه پوهېږم چې ته لټي که تکړه یې تکړه هستې شما اوس به پوه شوې ته دې پوه شوې جکسن کلیک چې شی او ګاډ فاکس چې شي دا سره کوم چل دی کرسر په چی شي راشي او کوم چې نتیجه غواړي ښه مثال څه کولی چې یار یو باندې کلیک وکړو خو موږ یې وخت نیسو زما ګډ فاک باندې محفل باندې موږ کله کرسر دی اتومات خپله موږ ریزلټ اوس وګورئ EXCL ګور چې کله کرسر راورسېږي د ورنګ تغیر کوي که نه کوم ځای ته چې کرسر ورسېږي دا ګور هر ځای ته چې کرسر ورسېږي د ورنګ تغیر کوي دا کوم دا ګاډ فاکس هر سیل ته چې کرسر ورسېږي تغیر کوي دا د ورنګ تغیر کوي اوس پوه شوې دا څه رقم دی اوس وګورئ د دې مثال تاسو درکړم دا به تاسو زده کوئ نه وروسته ورته راځي خو مثال ته یې وګورئ مثال یوزر پاسورد دا به ورته ګورئ زده کوئ به یې نه ښه تاسو ته وروسته راځي د دې نوم به زه راسمه ټکس یو نو داسې نوم یې داسې شي ټکسټ 1 او د دې نوم به کوم څه شی ټکسټ 2 له دې نه زه ریکټنګل راوړم ګوره ریکټنګل دا دی ریکټنګل دا ریکټنګل مې دې نه سره کوم د ریکټنګل ته راځم د دې فارمټ ته راځم رنګ یې لږ تغیر کوم ښه رنګ دې دا شانتې شي ریکټنګل خو ګورئ که نه دا هم ضرورت نشته خو آوټلاین شیپ دې همدا وي شیپ د آوټلاین دا لاین دې دا شانتې دا د آوټلاین دا پراپرټي ته راځم د دې نوم چې ده باکس 1 نوم یې شي څه باکس دا تاسو ته وروسته راځي اوس به نه زده کوئ ګورئ ښه هسې نه چې روزانه خلاص دې نوم باکس 1 څه خو ویزیبل دې نه وي همدغه زه کاپي کوم پیسټ کوم دلته راغلم د دې نوم چې ده باکس 2 خو فارمټ کې ویزیبل دې نه وي چې ښکارېږي هلته زه هم چې کله هلته کرسر راورسېږي نو اتومات یې هغه شي موږ ته دې وښیي چې هغه شی شي یو مطلب دا چې کرسر یې تا په دې ځای کې ده او چې کله دلته راسم د یوه ځای نه دې ورک شي دې باندې راشي دا په چی باندې په ګاډ فاکس باندې دا ګورئ ټکس باکس ته راغلم دا به یادوئ نه اوس ښه ایونټ نو دا خو نه کېږي چې یار ته کلیک کوې بیا به هغه راځي بیا سړه او توده به ټوله تېروي می ډاټ باکس 1 dot visible equal to me dot box not visible equal to false दे बारे में कोड को साधन देता राइट क्लिक प्रॉपर्टीज गार्ड फॉक्स me dot box 1 dot visible equal to false me dot box 2 dot ها دا کرسر راغی نو اتومات راغی کرسر دلته زه راوړم یو ځای بېرته لاندې راکښته شو ګوره لکه هغه څوک چې راکش کوي بیا چې کرسر دلته راوړم دا ده کرسر ګور دا نه ته بیا کلیک کوې هلته بیا به دغونه بعد بیا راځي بیا
دا د ګاډ فاکس کمال ده الفاظ کې خو نه دي سره کې الفاظ نه موږ صرف په دې دوه باندې اوس د ګاډ فاکس مطلب ښه پوه شو اوس هم څوک نه پوه خدای په ټول عمر پوه مکو په ټول عمر تشریح کو چی بود Yes, sir. Sir, این نه یا می ګاډ فاکس تشریح کو خوب موقع فاکس وقتی که کارسر بودم جای فیل جای چی برسم معلومات ما را نشان بده. حالا که شما کدام وقت برق شما را گرفتی چی وقت برق میگیره وقتی که ای او دوجه برسه اما تو میگیره تو را وقتی که دست دم لاین خب بس ګاډ هم ګاډ فاکس وقتی که دو دست چی شد ګاډ فاکس صحیح است بل کوم مثال څوک لري څنګه کار وکړو ګوري دا ټول شان په کوډینګ باندې شوی دی اوس دا برق ګوري دا برق بٹن لري کنه لري څو وخت دا برق ولګي چې کله بٹن لاندې شي ډاون دې ته ډاون وایي هغه ته اپ وایي ډاون اپ دا ګوري دا ټول ستر تشریح کوم یا خو آسته آسته دا ګوري دا چې لیکلي دي کی اپ دا چې لیکلي دي کی پرس دا چې لیکلي دي کی ډاون بٹن کې ته مې نه یک چیز میشه دیگه طرف میزنی در طول کور باندې شوی صحیح ده او صحیح خدا مفکوره دې ټول هغه کوډینګ دا سره کوم تو چې کله د شي کله د شي پکایم کتلای پکای سلوکی ګوري څنګه سلوکی ولې سلوکی کوډ ورکړای وخت کې یې طرف میشه سلو باید باشه وخت کې و طرف تاسو میته اوس په پوښه هغه هم دلته ستکه ګوري اون ماوس ویل دلته دې کې خدا ده چې په کوم ځای کې تاسو را پیدا کړم دا آسته راځي ښه ټول دا نه ده چې ماوس اپ ماوس ډاون اون انډو ښه بل مثال درکړم مثلا هذا اللي في خلق يجي ښه مثال دی سلیکټ دی شاباش ښه مثال دی صرف لکه بعض اوسه په خور کې د ډلو باندې نه کې دروازه چې ورسېدلې کنه اوس د خپل شغل خپل قیمت ورته کېدل ګوري دغه ته مستشفى ګوري دغه سره کوم دغه فاصله ده څومره فاصله کې څومره وزن دې تراسي باید دا ټول د موټر ګیرونه وګوري که چېرته دا ګیرو مثال دومره سپیډ کې داسې دا دومره سپیډ کې دا ټول همدارنګه خبرې اوس پوه شوې ځینې داسې شی نشته چې هغه چې دغه د ټوپک ماشه وګوره تیاره د مرمۍ کې اچولې ده په ځمکه کولی شي کار نه کوي چې کله چې ټریګر دا ایونټس نه دي ایونټس دې ته اوریکل ډیټابیس کې ټریګر وایي ټریګر څه ته وایي شي ته هغه بیا ښه مثال چې کله ډز وشي چې کله ګوت راټینګه کې ډز وشي یا مثال راکټ ته دغه شي خوشی کوي یا مثال یو مرمۍ د ورځنه ورته ورکړه کوم وخت کې هغه شي فائدہ چې تاسو ته کوم وخت کې امام وخت کې اوس داسې نشي کېدلی چې ګریډ خو هغه د امام ټول دلته په ګاډ فاکس باندې کوو دا ګور رایټ کلیک کوو دا آرام ایونټ ګاډ فاکس چې کله کارسر ورته راورسېږي دلته موږ شرط ورکوو اف کنډیشن اف اگر پرسنټیج زیاد باشه از 90 دین چی ما چطور شو چی شو اگر فیصدی از 90 زیاد باشه دین چطور باشه grade equal to a the grade چی باشه else if معنا یک شرط دیگه دا ما ذکر تمام کوئی تاسو ما اوس پر اف کنډیشن کوډ کې نو کړای په دې خاطر اگر پرسنټیج از 90 زیاد باشه چطور شو د گریډ چی نمیشته شو else if معنا یک شرط دیگه اگر پرسنټیج زیاد باشه از 80 باشه چطور شو grade equal to b اگر پرسنټیج کم باشه از 80 then اگر از 80 پرسنټیج کم بود then باشه چطور شو grade equal to quotation fail در آخر چی است end if بعد برای شما صحیح تشریح میکنم ولی همین سوال کردن این را نوشتم نکنی خوب است وقتی که شما if کار کردی if به خاطر شرط است و در آخر چی ضرورت است end if کار ما خلاص شد شرط ما خلاص شد در آخر چی باید کار کنی end نو دا تاسو
گریډ هم په خپله باندې اخلي ګور وقتی که اینجا کرسر می رسونده برات نشان داد که چی است خب پوه شو دا نور شاګردان دي راغلي دا بیا په سبا په ټیکنیک نه پوهېږي ګوره دا ډېره مهمه کار دی بیا نه پوهېږي چې دا څه شی دي له کومې خواته روان دي نو دا ورته څوک درس وایي هغه هر څه په نظر کې نیسي او دا چې څوک ایزي و راځي نو بیا نو فلشونه خو لرئ ټول استاد موږ ته نه دی چې بل کال نشو